تازه خبر د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد مهم سفر او د ناتو او امریکایي ځواکونو له کیمپونو څخه مهمه لیدنه دا چې ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد چیرته په سفر تللی و او د څه څخه لیدنه وکړل او د ناتو له کیمپونو څخه ولې د ملي دفاع وزارت غړو لیدنه وکړل. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مولوي محمد یعقوب مجاهد د روغتیايي چارو له مرکزونو څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع سرپرست وزیر د ستر درستیز د روغتیايي چارو قومندانۍ له مراکزو څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په داسې حال کې چې د روغتیايي چارو قومندان الحاج دکتر محمد طاهر احرار یې ملتیا کوله، د ستر درستیز د روغتیايي چارو قومندانۍ له بېلابېلو نوو جوړو سوو څانګو او پولیکلینیک څخه لیدنه وکړه. د روغتیايي چارو مسؤلینو او ډاکټرانو خپل ګزارشتونه، پیشنهادات، فعالیتونه، لاسته راوړنې او همدارنګه نوې فعالې سوي څانګې، اندوکرینولوژي، سیټي سکین دستګاه او طبي ماشینالاتو فعالېدل له رهبري سره شریک کړل. ورپسې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد له ناروغانو سره د نیک چلند په کولو او نوو څانګو او ماشینالاتو په فعالېدو سره د دوی شپه او ورځ هڅې وستایلې او همداراز د دوی د ستونزو او مشکلاتو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. همدارنګه په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت تازه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ملي دفاع وزارت یوې کمیټې د ناټو له کیمپونو څخه لیدنه وکړل. د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملي دفاع وزارت ګمارل سوي کمیټې لخوا په لوګر کې د ناټو کیمپونه وکتل سول. د ملي دفاع وزارت رهبرۍ د لارښوونې پر بنسټ هغه کمیټه چې د هیواد په ولایتونو کې د پخوانیو بهرنیو کیمپونو د څیړنې په موخه جوړه سوې وه، تیرو ورځو کې د مولوي شبیر احمد عثماني په مشرۍ یوه پلاوي لوګر ولایت کې د ناټو له پوځي کیمپونو د 203 منصوري قلي اردو څلرمې لوا ته څیرمه لیدنه وکړه. د بیاکتنې او ارزونې وروسته تللي پلاوي فعال تجهیزات تثبیت کړل او غیر فعالو لپاره یې مسؤلینو ته د بیا رغونې لپاره لازم هدایات وکړل. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.